د پاکستان استخباراتي ادارو ریپورټونه دي چې په ګڼ شمېر کم وسلوال چې دي بلوڅ وسلوال هغه کوټې ښار ته ننوتلي دي په کم پوځي چاونډۍ چې ده او دغه رقم سرکاري کم دفترونه چې دي هغه په نښه کولی سوی په همدې خاطر کم په کوټه ښار کې تېرې 2 ورځو راهیسې موږ وینو وخت ناوخته کم د ټلیفون کم سیګنل چې دی یا د په خاصه توګه انټرنیټ چې دی هغه په ځینو سیمو کې بند سي او کوم هلیکوپټر چې دی هغه ګرځي په ښار کې او کسان چې دي هغه یو په تشویش کې لیدلي دي چې څه روان دي. سلامونه او نیک هیلې مو منئ. زه یم سباون، تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو د بلوچستان کم سر ښار چې دی کوټه په هغه کې یو انټلیجنس کم ریپورټ چې دی سکیورټي کم ادارې چې دي یا خفیه کم ادارې چې دي جاسوسي کم ادارې چې دي هغوی یو ریپورټ کم حکومتي کم کسان چې دي یا کم ادارو چې دي هغو ته ورکړی دي چې په کوټه کې کیدای سوی چې یو حمله وسي د روزې اولې او د دویمې عشرې په موده کې یو د کم کسان چې دي بلوڅ بېلتون غوښتونکو وسلوال چې دي هغوی له لوري څخه یو غټه حمله کیدای سي چې هغه وسي او د هغوی کم کسان چې دي هغه کوټې ښار ته ننوتلي دي او په خاصه توګه 2 کم موټر چې دي هغه کې دوی د موټرانو نومان هم اخیستي دي یاد کړي دي د سی ټي ډي یا د ترهګریز بریدونو مخنیوي کم اداره چې د هغوی ریپورټ دی چې دا کم موټران چې دي دا پکې چاودېدونکي کم مواد چې دي هغه کیدای سوی او دوی پر سرکاري دفترونه باندې حمله کولی سوی پر پوځي کم چاونۍ چې دي پر هغه باندې حمله کولی سوی او له دې ما سوی کم داسې ځایونه چې دي چیرې د غټ دفترونه دي هغه دوی په نښه کولی سوی. په متبادل توګه موږ ګورو چې تېرو 2 ورځو راهیسې د کوټې ښار کې کم اکثره وخت پولیس دي یا لیویز والا مطلب سایډ علاقو چې کم لیویز دي د پولیسو په ښار کې دننه د دې ډیوټیانې دي هغوی پر ځای باندې کم اف سی یا فرنټیر کور چې دی هغوی اخیستی که څه هم تر دې وړاندې خال هغه یو ځای موجود و خو اوس په زیاتره کم په مجموعي توګه مو ویلی سوی چې د نیم پوځي کم ځواک چې دی اف سی یا فرنټیر کور هغوی امنیت لپاره رسیدلی دي او په بېلابېلو ښار ته چې کوم غټې لارې دي د ننوتلو یا د وتلو پر دې لارو باندې سخت چیکینګ کوي له هر کسان چې دي که موټران دي که کسان دي د هغوی تلاشي اخلي او له هغوی څخه معلومات اخلي او دوی په هڅه کې دي چې څوک داسې داخل نه سي یا داسې مشکوک کم کس د دوی په نظر ورسي چې هغه دوی په نښه کې او کم د انټلیجنس کم ریپورټ دی چې حمله کېدونکي دی هغوی د درولو کوشش وکړي یا هغوی ودروي. او له دې ما سوی په ښار کې تېره شپه هم او تر هغه یوه ورځ وړاندې هم د ښار په زیاترو سیمو کې کم سیګنل چې و په خاصه توګه د انټرنیټ کم سیګنل چې دی هغه په بشپړ توګه باندې بند کړل سوي دي. هلته کم انټرنیټ چې ده هغه کار نه کوي او دغه رقم په ښار کې وخت ناوخته کم ریپورټونه چې دي چې هلیکوپټر ګرځي د هوایي کم فضا ده هغه سهار وختي سي که دغسې ماښام وخت سي یا ماخستن وخت سي نو هلته چې کوم حالات چې داسې کړکېچن معلومېږي خلک په تشویش کې دي خلک په ویره کې دي چې څه روان دي او څه دغه کې چې تاسو یاد وي تېره اونۍ د بلوڅ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو یو اعلامیه په ګډه جاري کړې وه چې دوی کوم سره کېنستلي دي او دوی په خپل مابینځ کې یو اتفاق کړی دی او خپل کم جنګ چې دی هغه یې د اخري مرحلې پورې د غځولو په هڅه کې دي او دوی به اوس د دې پس کوم حملې چې دی هغه به تیزوي او کوم فیصله کون جنګ چې دی د دوی په وینا چې فیصله کون جنګ به دوی کوي. په کم عالمي دهشتګردي یا ترهګریز کم دغسې د انسټیټیوټ فار اکنامکس انډیکس کم اداره چې ده د هغو د عالمي دهشتګردي یا د نړیوالې دهشتګردۍ فهرست جاري کړی دی په کوم کې پاکستان چې دی هغه دویم هغه هیواد دی چې چیرې د دنیا په کچه
زیات کم ترهګریز بریدونه چې دي یا ترهګریزې کومې پیښې چې دي هغه په پاکستان کې کیږي. یو بل هیواد دی او په دویم نمبر چې دی هغه پاکستان دی او په دې کم انډکس کې په دې کم فهرست کې افغانستان شاوخوا په اتم په نم نمبر باندې شمارل شوی دی. یعنی افغانستان تر پاکستان ډیر شاته دی. خو د پاکستان کم حالات چې دي هغه ورسره بلې موږ وینو چې په خرابېدو دي هغه که د ټي ټي پي له لورې سي که د بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له لورې سي. دا ګلوبل ټرریزم انډکس چې کوم دی د کال 2015 لپاره د دې څه شمېرې موږ تاسو ته درته وایو یا د کوم ریپورټ چې دی هغه متعلق تاسو ته خبر درکوو. په دې کې له تېر کال په پرتله په پاکستان کې شاوخوا 45% یا 45% اضافه شوې ده او په کوم حملې چې دي هغه په 1081 ته رسېدلي. یعنې په کال 2024 کې د دې حملو کوم خبره چې کي او دا 45% اضافه ده. او په کال 2023 کې که چېرې موږ خبره وکړو شاوخوا 1519 حملې شوې وې او په کال 2024 کې چې دی هغه تقریبا تر نیمایي هم زیات دي. یعنې 1081 کم حملې چې دي هغه مخې ته راغلي دي. غټې کم حملې چې دي زیاتې کم حملې چې دي هغه د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان له لورې چې دي هغه زیاترې کمې حملې چې دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. خو یو څه حملې چې دي هغه بیا به بلوچستان کې هم دي په خاصه توګه په پښتون میشته کم سیمې چې دي په هغوی کې دي. په کم ټي ټي پي چې دی هغه د دنیا په کچه یا د نړۍ په کچه په زیاته تیزۍ سره وده کوونکې کم ترهګریزه ډله چې ده هغه یاده کړل شوې ده. او په دې کې کم حملې چې دي په کال 2024 کې په پاکستان کې شاوخوا 1081 حملې شوې دي. په دې کې 52 سلنه چې کوم حملې دي هغه ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان کړی دی. او کوم د تیر کال په پرتله باندې یعنی په کال 2023 کې شاوخوا 1.9% د ټي ټي پي په حملو کې اضافه توب راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې کم 9% چې کوم حملې چې دي د پاکستان کوم دویم نمبر کوم دوی ته ځای ورکړل شوی دی. زیاتره کم حملې چې دي یعنې په 1081 حملو کې 9% حملې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې شوي دي. دا نور 4% کم حملې چې دي هغه بیا زیاتره په سند او دغه رقم بیا په پنجاب نور سیمو کې ترسره شوي دي. خو 9% حملې چې دي هغه په خیبر پښتونخوا او په یوازې په بلوچستان کې ترسره شوي دي. له ټي ټي پي ما سیوای په د بلوچستان خبره موږ کوو. په بلوچستان کې بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې کوم چې د پاکستان لخوا او دغه رقم د امریکې لخوا او دغسې نورې کوم نړۍ لخوا څخه ترهګریزې ډلې ګڼل کېږي د هغوی په فهرست کې شامل کړل شوي دي او د هغه کالعدم یا غیر قانوني ډلې ګڼل کېږي. په هغه کې د BLA بلوچ لیبریشن آرمي یا او BLF بلوچ لیبریشن فرنٹ دا دوی کمې ډلې چې دي دا د دوی کم حملې چې دي دا بیخي تیزې دي. که څه هم بلوچ بېلتون غوښتونکي وسوال ډلې چې دي هغوی تعداد له 50 څخه تر 8 پورې دی. خو دا دوی کمې ډلې چې دي دا په زیات غټې کچه باندې دوی حملې کوي. زیاترې کم حملې چې وي همدا دوی ډلې کوي. نو په دې کې د BLA او د BLF په کال 2023 کې کوم حملې وې هغه شاوخوا 114 حملې وې په کوم کې چې 88 کسان په مجموعي توګه مړه شوي وو. خو په کال 2024 کې د دوی کومې حملې وې په هغه کې د کوټې کومه حمله چې وه ځانمرګه برید چې وو د کوټې پر ریلوې سټیشن باندې چې کومه حمله وسوه په کوم کې چې شاوخوا 25 کسان په یوه ورځ یا په یوه وخت کې له منځه ولاړل ووژل شول او دغه رقم نور کم لسګونه کم کسان چې وو هغه پکې زخمیان شول. د دې په له دې سره یا د دې کم حملې په شمول په کال 2024 کې شاوخوا 1504 حملې شوي دي او 388 کسان چې دي هغه پکې وژل شوي دي.
او که چیرې موږ د خیبر پښتونخوا خبره وکړو ټي ټي پي چې کومې حملې کړي دي 482 حملې شوي دي په خیبر پښتونخوا کې په کال 2024 کې او په دې حملو کې 558 کم کسان چې دي هغه وژل شوي دي. نو کم حالات چې دي یا کم د پاکستان کم امنیتي کم حالات چې دي هغه مخکې موږ ویلی سوی چې ورځ تر بلې په خرابېدو دي. اوس موږ دا ویلی سوی چې ساعت تر بل ساعت په خرابېدو دي، یعنی ساعت تر ساعت یې فرق کي. هغه که چیرې د بنو حمله سي دغه رقم د کم نورې غټې حملې سي یا د بلوچستان خبره مو وکړو د کلات حملې سوې او دغه رقم د لسبیلې حملې سوې د تربت حملې سوې او اوس بیا چې کله د اعلامیه جاري شوې ده د خفیه ادارو له لوري یا د جاسوسي ادارو له لوري چې حمله کیدای سوی ممکن دی چې روزې په دویم عشره کې په زیات کم دغسې دی هغه ممکن دی چې حمله وسي د بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلو له لوري او په غټ تعداد باندې حملې وسي. په دې کې د پوځي چاونۍ یاد کړي دي، بازارونه یاد کړي دي، مسجدونه دي یاد کړي دي. نو په دې کې به تر کوم حده پورې صداقت دی یا حملې کېږي نه کېږي دا به په روان وخت کې معلومیږي. خو فعلا موږ دا درک کولی سو چې کوم امنیتي کم حالات چې دي هغه که خیبر پښتونخوا سي که بلوچستان سي ډېر زیات په خرابېدو دی، ساعت په ساعت په خرابېدو دی. داسې ورځ نه وي چې په بلوچستان کې یو له 3 سره 4 څخه یو کم امنیتي کم پیښې چې دی هغه نه وي رامنځته شوي او په جواب کې بیا داسې کم کسان چې دي چې لا درکه کېږي حکومت یې په خپل د کم پوځي کم ادارې چې دي یا کم امنیتي کم ادارې چې دي هغه یې اخلي او دوی کم خلک مطلب تورونه پر دوی باندې پورې کړل کېږي چې دوی دا لا درکه کوي او دوی د تفتیش لپاره یې وړي. دې کې مطلب هره ورځ داسې ریپورټونه وي چې 4 ورک سول، 15 ورک سول، 10 ورک سول. حتی د بلوچ لادرک کسانو لپاره کارکوونکي کم اداره چې ده BYC یا بلوچ احتیاطي کمیټې د هغې مشرې مبارک بلوچ تېره اونۍ په کوټه پریس کلب کې یا د مطبوعاتو په کلب کې پریس کانفرنس کړی. په هغه کې دوی ویلي چې په یوه ورځ کې 43 کم کسان چې دي له کلات او شاوخوا سیمو څخه په یوه ورځ کې 43 کسان هم لادرکه کړل شوي دي. نو له دې څخه موږ معلومولی سوی چې حالات څومره خراب دي او څومره په خرابېدو دي. زموږ دا کم چینل چې دی هغه ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ خپل کومه رایه چې ده تر موږ پورې ضرور راسوئ. ډېره مننه.